بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم فكلية أو بعضها مطلقا فجزئية أو معينا فشخصية وإلا فمهملة. وطرف الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان إلا أنهما خرجتا بزيادة عادات الاتصال والانفصال عن التمام. اجمنگا دی دویم فصل کی قضیه شرطی بیان شروع کړو او قضیه شرطی هم دو قسمه ته تقسیم کړي وي و متصله و بل منفصله و او متصله تعریف هم کړو چی په دویم نسبت کې اثبات یا د نفي حکم چی دا په تقدیر د نسبت اول وی او به د دې موږ دوه قسمه بیان کړي یو لزومیه وي او اتفاقیه و. کچری دغه اتصال د علاقه په وجه باندې وي نو به لزومیه ده او که بغیر د علاقه نه نو به اتفاقیه ده. به منفصله تعریف کړو چې هغه قضیه شرطی ته ویل کېږي چې هغه کې حکم د انفصال لګېدلی. به دغه قضیه شرطیه په درې قسمه باندې تقسیم و: حقیقیه، مانعه الجمع او مانعه الخلو. حقیقی تعریف هم کړو چې په هغې کې منافات وي صدقا او کذبا، او به ورپسې مانعه الجمع چې په هغې کې منافات وي فقط صدقا، او مانعه الخلو کې منافات وي کذبا. اثبات منافات یا سلب منافات پکې کذبا وي. به هر یو په دوه قسمه و: یوه عنادیه و او یوه اتفاقیه و. عنادیه چاته چې باغی کې منافات د دواړو اجزاو ترمنځ مقدم او تالی ترمنځ هغه ذاتن وي، او اتفاقیه چې هغه ذاتن نه وي. در دغه ځای پورې سبق شوی و که نه؟ اوس متوجه شي پرونه مو لږه لږه خلاصه ویلې ده. که ستاسو ذهن کې من قضیه حملیه په اعتبار د موضوع سره تقسیم کړي و څلور اقسامو ته، نو موضوع ته به هم کتل چې موضوعي څلور اقسام کوم کوم: یو شخصیه و، یوه محصوره و، یوه محمله و، یوه تبعیه و. نو موضوع ته به هم ورله کتل چې موضوع کې حکم په ټولو اجزاو لګېدلی دی که نه په یو جزء معین لګېدلی دی. ټولو اجزاو چې لګېدلی دی کل او بعض ورسره شته دی که ورسره نشته دی. یاد هم وي دا خبرې. نو هلته د موضوع اجزاو ته هم کتل چې په ټولو لګېدلی که په بعضو لګېدلی معین باندې لګېدلی دی. دلته به د اجزاو کردار چی دا به تقادیر ورکوي، یعنی دغه څلور اقسام په ځای باندې دلته درې جوړېږي. دلته درې اقسام دي د قضیې شرطي په اعتبار د مقدم سره جوړېږي. دا خبره مې نه وه کړې که نه؟ نو څنګه به وایو همدغه شان د قضیې شرطي درې اقسام جوړېږي په اعتبار د مقدم سره. التا د مقدم او اجزاو تم قتل محصوره یا شخصیه یا محملم جوړوله د موضوع ما. التا د موضوع اجزاو ته قتل شخصیه محصوره یا محملم جوړوله. دلته به د مقدم احوالو ته ګورو او د قشن شخصیه محمله او یا به محصوره جوړو. خبر ونه رسېدلی. او موږ دا هم پرون ویلي و چې احوال د تقادیرونه څه مراد دي؟ تقادیر د مقدم. موږ ویل تقادیرونه مراد هغه احوال دي چې د مقدم سره جمع کېدلي عقلا ممکن وي. د مقدم سره جمع کېدلي عقلا ممکن وي. دغه احوالو ته ویل کېږي تقادیر. لنډه دا ده چې هغه احوال چې کوم مقدم ته عارض کېږي دغې ته تقادیر ویل کېږي. خبره په ذهن کې کېناستله. ورا په قضیه حملیه کې د موضوع په اعتبار سره تقسیم و، دلته د مقدم په اعتبار سره تقسیم دی. هلته موضوع اجزاو ته کتل، دلته به د مقدم تقادیرو ته ګورو. ونه رسېدلی احوال او تقادیرو ته به ګورو. نو اوس ورله راځئ درې اقسام جوړېږي. اول نمبر شخصیه چې د اتصال یا د انفصال حکم لګېدلی د مقدم په یو خاص تقدیر باندې. هلته څه
محمول حکم لګېدلی په یو شخص معین باندې قضیه حملیه کې داسې وکنه شخصیه کې یادم دي که خپل مثال ورکړی ان جئتن اليوم که نن روز ترالی که صرف نن روز دی یادوما نو بیا په دې دویم نسبت دی اکرمتو کا پوه نه شولې دویم محصوره وکنه محصورې به څه تعریف وي چې په قضیه کې د اتصال یا د انفصال حکم لګېدلی د نفي اتصال اثبات اتصال نفي انفصال یا د اثبات انفصال حکم لګېدلی په ډېرو تقادیرو د مقدم باندې او ورسره کل او بعض هم وي دا به څوک شي محصوره محملې به څه تعریف وي چې په قضیه کې حکم د اتصال یا د انفصال لګېدلی په ډېرو تقادیرو د مقدم باندې خو کل او بعض ورسره نه وي او که تاسې وجه حصر وی دا خو زده شو که نه داسې به وی چې په قضیه کې د اتصال یا د انفصال حکم د اثبات یا د نفي لګي دا به یا په خاص تقدیر باندې وي یا به په ډېرو تقادیرو باندې وي یا به په بعض باندې وي که په ډېرو تقادیرو باندې نو به خالی نه وي بیا واورئ قضیه کې چې د اثبات یا د اتصال یا د انفصال حکم لګي یا به په یو خاص تقدیر باندې وي او یا به په ډېرو تقادیرو باندې که په خاص تقدیر باندې شخصیه ده که په ډېرو تقادیرو باندې خالی باندې وي یا به کې کل او بعض وي کمیت به کې بیان شوی او یا به پکې نه وي که بیان شوی وي محصوره ده که نه وي نو محمله ده زده نه شو بیا محصورات تاسو ته معلوم دي په څو قسمه دي په څلور قسمه موجبه کلیه موجبه جزیه سالبه کلیه او سالبه جزیه نو دلته هم دا څلور وړه جوړېږي چې موجبه کلیه وي او محصوره وي د هغې به څه تعریف وي چې حکم د اتصال یا د انفصال لګېدلی په جمیع چې حکم د اتصال یا د انفصال د اثبات لګېدلی ښه اثبات اتصال اثبات انفصال وی په ټولو تقادیرو د مقدم باندې او سالبه کلیه چې د سلب اتصال او د سلب انفصال حکم لګېدلی اتصال په متصله کې یادوم او انفصال به منفصله کې صحیح ده نو د سلب اتصال یا د سلب انفصال حکم لګېدلی په ټولو تقادیرو د مقدم باندې او موجبه جزیه چې د اثبات اتصال یا د انفصال حکم لګېدلی په بعضو غیر معین او تقادیرو د مقدم باندې سالبه جزیه چې د سلب اتصال یا د سلب انفصال حکم لګېدلی د مقدم په بعضو غیر معین او تقادیرو باندې پوه شولې دي یو قضیه چې تبعیه هغه دلته نه جوړېږي دا خبر هم نه وکړي د دې څه وجې ده چې تبعیه هلته جوړېدل دلته نه جوړېږي مولوي صاحب هلته حکم په جزیات هم لګېدلو داسې به ووایو موږ وویل دلته حکم په تقادیرو لګي که نه داسې ده نو تقادیر داسې دي لکه څنګه چې په حملیه کې جزیاتو یا داسې هم ویلیو هلته چې حملیه کې څو افرادو داسې به وایي افراد دلته حکم د تقادیرو په وجه لګي او دلته تقادیر داسې دي لکه څنګه چې حملیه کې افرادو نو حملیه کې چې کله په افرادو حکم لګي نو بیا تبعیه جوړېږي تبعیه خو هلته جوړېدل چې حکم په ماهیت او حقیقت لګېدلو چې په افرادو لګېدلو به نه جوړېدله خیال هم دی که نه او لنډه دا ده چې حملیه کې کله حکم په افرادو لګېدلو تبعیه نه جوړېدله او تقادیر دلته داسې دي لکه افراد نو دلته هم څه نه جوړېږي تبعیه نه جوړېږي پوهېږئ که نه د تبعیه ځکه نه جوړېږي چې حکم په تقادیرو باندې لګي او تقادیر داسې دي لکه چې په افرادو باندې لګي او چې کله په افرادو لګي بیا تبعیه نه جوړېږي ورته وګورئ متن ته وګورئ ثم الحکم بیا حکم چې دی فی الشرطیه دی په شرطیه کې ان کان علی جمیع تقادیر المقدمی کچری دا په ټولو تقادیرو د مقدم و فکلیه به کلیه وي دا محصوره کلیه یادی او بعضها یا په بعضو باندې لګېدلی مطلقا مطلقا مطلب معین نو فجزئیه به جزئیه ده
نبی بو سره سلب او اثبات لګي سالب جزئیه او موجب جزئیه او معینا یا با په یو خاص تقدیر باندې حکم لګیدلی نبی او ته شخصیت به شخصیه ده و الا او کچری بډیر لګیدلی وی او کل بعض ور سره نوی فمحمله النبی محمله ده لاندې راشي قول تقادير المقدم دغه دې کنه ثم الحكم به حکم چره کما ان الحملیه تنقسم څنګه چې حملیه تقسیم دلا الى محصوره ومهمله وشخصيه وتبعيه كذلك الشرطيه ايضا شرطيه تقسیمیږي د قشان كانت متصله او منفصله دا شرطيه که متصله وي او که منفصله وي تنقسم الى المحصوره الكليه دا تقسیمیږي محصوري کلیه ته چې هغه موجبه او سالبه دواړه پکې راځي او دا شان جزئیه ته چې موجبه او جزئیه دواړه پکې راځي دا هم محصوره شولا والمهمله يوم مهمله تقسیمیږي والشخصيه او شخصيه تقسیمیږي ولا يوقل التبعيه هنا او دلته عقل ته ناراضي تبع او دلته عقل ته تبعيه ناراضي وجمر لویلی وا قوله تقادير المقدم ما تستوي تقادير تقدير جمع ده او تقدیر ویلی کی احوال او حالات ہوتا کم چې د مقدم سره جمع کېدل ممکن وي لکه مثال کلما كانت الشمس شمس سره چې څومره احوال جمع کیږي ک انور نن راختل او ک سبا راختل او قبل سبا او ک کال پسو ک شل کال پسو ټول تقادیرو کې کنور د غرمه راختل او کنور د مازیګر او کنور د ماسپخیم او کنور د سارو دا ټول تقادیر شوګه خلم دې کنه په هر حالت کې چې کله انور راختل او فنهار موجود د حکم به لګي واسطه اتصال والا الګ په نه شولې د تقدیر خبر باندې پوه شولې چې کم تقدیر بكم تقدیر خو چې د شمس طالع شمس سره جمع کیږي طلوع شمس سره جمع کیږي نو بس ور سره اتصال حکم بلګي چې فنهار موجود فکلیه تاسو اکبر وګورئ د محصوري موجبی کلی سور را بیانې همدغه شان د محصوري د سالبی کلی سور برا بیانې متصلی ولا مرا بیانې او د منفصلی ولا مرا بیانې سور خو پیژنې کنه سور دیر شوی خو نه دی نو څه وی ګوره فکلیه وسورها فی المتصله الموجبه سوری په متصله موجبه کې کله ما دی یو لکه دلته تیر شو کنه کله ما كانت الشمس دغه شان مهما دی دغه شان متا دغه شان وما فی معناها هغه څوک چې په نور جبو کې دغه کله ما او د مهما او د متا په معنا باندې وي دا خو بچا کې شولو په موجبه متصله کې وس په موجبه منفصله کې بڅوک وي وفي المنفصله دائما وابدا داشو ورسدلی بی ونحوهما هذا في الموجبه دا خو په موجبه کې متصله موجبه منفصله موجبه سالبه کې دوړو بشری کې یو سور دی سالبه متصله او سالبه منفصله سالبه کلیه متصله سالبه کلیه منفصله ويو اما السالبه مطلقا كمتصله ويو منفصله فسورها ليس البتة څه مشکل شته په کې مونږ سي به اور بس څه وي قوله او بعضها مطلقا بعضها مطلقا بل ترشيو كنا على جميع تقادير المقدم فكلية او بعضها مطلقا لما تصوير مطلقا معنى غير معين بعضا غير معين كقولك قد يكون اذا كان الشيء قد يكون كلا وس طول احوال خو نه دی کنه طول تقادیر نه یادي قد يكون اذا كان الشيء حيوانا په بعضو حالاتو کې چې کله شی حیوان او انسان به او په بعضو حالاتو کې چې کله شی حیوان او انسان به نوي لکه خر خیرم ده کنه قوله فجزئيه دلته توز جزئي مسور بیانې کا متصلی بیل او د منفصلی بیل موجبی بیل او سالبی بیل وورا وسورها في الموجبه سور په موجبه کې موجبی متصل خجی وي وسورها في الموجبه سوري په موجبه کې کمتصله وي او کمنفصله وي متصله كانت او منفصله یو سوري دي په شریک غسل قد يكون ويږي کنه او په سالبه جزئیه کې
ام یو دی قد وفي الصالبة كذلك قد لا يكون كذلك هم دق شان مطلب دواړو کې یو دی قد لا يكون فشخصیت څه مطلب چې په خاص تقدیر باندې حکم لګیدلی که قولک ان جئتنی اليوم کتر علمت نن روز تقدیر د نن روز یادوم نور نه سبا بل سبا کال پس نه یادوم فاکرمتک و الا څه مطلب بر درشوی و الا نو اشاره کوي چې الا استثنائیه نه ده دا د ان شرطی او د لاین نفیه مرکب ده معنا و ان لم يكن الحكم على جميع تقادير المقدم کچری حکم پټولو تقادیر د مقدم باندې نو لګیدل ولا بعض یا نه په بعضو باندې څه مطلب یعنی دا پکې نو ذکر چې حکم پټولو تقادیر لګیدل دی یا په بعضو لګیدل په الفاظ دیگر کمیت پکې نو بیان شوی نو به ته ویل کیږي محمله ولا على بعضها بأن يسكت سکوت شوی وي یا بأن يسكت متکلم سکوت کړي وي ان بیان الکلیه والبعضیه مطلقاً د کلیت نیم بیان سکوت کړي او د بعضیت مطلقاً یعنی غیر معین تقادیر نه هم سکوت کړي وي فمهمله لك مثال اذا كان الشيء انسانا كان حيوانا دا نه دی ویلي چې ټول عمر چې شی انسان وي یا کله کله چې شی انسان وي دا به حیوان وي دا ویلي ورسره مخکې راځي جی وطرف الشرطیه فی الاصل لک برو د شرطیه د طرفونو بیان کړي شرطیه کې دوه طرفونه یو مقدم یو تالی وي که متصله وي او که منفصله وي دا د مرقات سبق د لګو ته متوجه شي کا ولی سب چې د قضیه شرطیه د طرفونه مقدم او تالی دي کې چې عادات د شرط او د جزا نه لګیدلی دواړه مکمل قضیه وي او مرکب تام وي یو طرف ته مرکب تام مقدم اول طرف ته تعلیم مرکب تام لکه مثال ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دا ان او فاتله لکه سبب حادثي الشمس طالعه پورا مرکب تام ده او بل النهار موجود دا پورا مرکب تام ده خو چې کله ور سره عادت شرط او جزا راشي کنه عادت اتصال او انفصال راشي به د تمامیت نوزی کا به مرکب غیر تام جوړ شي هر یو مقدم مرکب غیر تام شي او تالی هم مرکب یعنی مخ کې او ته د دروغ او د رښتیاو نسبت کېدلو الشمس طالعات کراختلی و خرشتیاو نسبت کنه دروغ النهار موجود دلته د دروغ او رښتیاو نسبت کېدلو خو ان كانت الشمس طالعات چې دی ویل اوس د دروغ او رښتیاو نسبت نه کیږي فالنهار موجود کې اوس د دروغ او رښتیاو نسبت نه کیږي ونه رسیدلې به لګ بر وره دا طرفونه د شرطی چې مقدم او تالی د کې شپږ صورت جوړیږي که متصله وي که منفصله وي لګور ته وکړي څنګه شپږ کله مقدم حملیه وي تعلیم حملیه وي یو صورت مقدم شرطیه متصله وي تعلیم شرطیه متصله وي څو صورت شو دوا مقدم شرطیه منفصله وي تعلیم شرطیه منفصله وي څو شو یعنی دواړه حملی وي دواړه متصلی وي دواړه منفصلی وي درې صورت ادا شو درې نور مختلف مقدم حملی وي تالی متصل وي مقدم حملی وي تالی منفصل وي دو شو مقدم متصل وي او تالی منفصل وي څو شو پیږي کنه راځي ورله اوس دې ټولو سره د مثالونو به وایو تاسو ګورئ متن کې لکچن وطرف الشرطیه فی الاصل طرفونه د شرطی په اصل کې قضیتان دو قضیه وی کلا دواړه حملیتان دواړه حملی وی او متصلتان کلا دواړه متصلی وی او منفصلتان کلا دواړه منفصلی وی درې خدا شو کنه او مختلفتانو کې موږ درې جوړ کړل په دې مختلفتانو کې مولوی صاحب شپږ جوړیږي خزان لبدې کې جوړوي صحیح دلاندې چر کو شو مثالونو سره به وی الا انهما مگر د غدواړه قضیه د مقدم او تالی یادای خرجتا د دواړه قضیه چې په اصل کې مرکب تامو خدا دواړه اوزی په زیادت د عادات او د اتصال او انفصال کې د څه نوزی ان تمام الا انهما خرجتا د دواړه اوزی بزیادت عادات الاتصال والانفصال
په زیادت د عادات د اتصال او انفصال کې رچانه وزي ان تمام لاندې راشي. قوله فی الاصل مطلب څه چې کله پکې عادات د اتصال او انفصال نه داخل شوي هغه وخت کې ادوما نو به مرکب تام وي د دروغ او رښتیاو نسبت وته کیږي. قبل دخول عادات الاتصال والانفصال عليهما مخکې دخول عادات الاتصال والانفصال عليهما بمقدمه او تالي باندې. قوله حمليتان ویلو کنه دواړه حملي وي. وس مثالونه دغه کېدا لکه مثال ان کا كقولنا ان كانت الشمس طالعه دا يوم متصله دا مقدم ده فالنهار موجود. ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دا اوس متصله شوله په شریک او دا متصله شوله او په شریک مقدم شو په نه شوله به شریک مطلب پورا متصله مقدم شو. ښه تالی څوک دی غلط شو یار صحیح ده کنه. ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دواړه هم دي کنه ما متصله ته ځین تل بیا. قوله حملیتان دغه ځای دی کنه نو ته وګوره قوله تاسو لږ برو وګورئ مطلب دا رزین مې بل ځای کې بیا چې مقدم هم حملیه ده تالی هم حملیه ده بس خبره ختمه. لکه ان كانت الشمس طالعه اصل کې الشمس طالعه هم حملیه ده او النهار موجود هم حملیه ده صحیح شو. نو فإن طرفيها دواړه طرفونه د دې قضیه وهما الشمس طالعه ده او به النهار موجود ده دا دواړه قضیتان حملیتان مخکې راځي. قوله متصلتان یعنی مقدم هم متصل وي ما دې کې ځین تلې وختي او تاله هم څه وي متصل وي. كقولنا كلما كان ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دا اوس په شریک یادو میندا دا په شریک اوس شو مقدم شو یعنی دو حملی دي مطلب متصله ده ځان لا یو متصله ده او جوړه دي شوله سره مقدم تالی څوک دی. فكلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعه دا بلا متصله شو دا اوس شو تالی شو. نو یو متصله و دو حملی پکې وي هغه مقدم کړلو بل متصله او هغه تالی کړلو. فإن طرفي هذا كطرفين د قضيه وهما طرفين كم دي وهما قولنا ان كانت الشمس دغه پرې مې خودلو ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود یو طرف ده وقولنا كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعه دا بل طرف ده تالي قضیتان متصلتان دا دوړه طرفونه دوه قضیې دي حکم دي نه راسي مرقات کې خو به مثالونه ذکر کړي نو د خو مثالونه دي. قوله او منفصلتان مقدم قضیه منفصله وي او تعلیم قضیه منفصله وي. كقولنا كلما كان دائما اما يكون العدد زوجا او فردا دا مقدم شلو او منفصله ده. فدائما اما يكون العدد منقسما بمتساويين او غير منقسم بهما دا منفصله ده او تالی ده پویږي کنه دو منفصله شولې. قوله مختلفتان وسوي چې دو مختلفين ولې چې مختلفي اوس په دې کې شپږ صورت جوړيږي متصله کې بیل او منفصله کې بیل. تاسو لږ برو غره کټیمو مثالونه بیلاندې حشینه وایو شپږ کم جوړيږي مقدم حملیه وي تالی متصله وي او دویم د دې عکس حواله مقدم تاسو ما ته وخت دی صرف مقدم چې هغه متصله وي او تالی حملیه وي څو شو دوا. دریم مقدم حملیه وي او تالی منفصله وي او څلورم د دې عکس مقدم منفصله وي تالی حملیه وي. پنځم نمبر مقدم متصله وي تالی منفصله وي. شپږم د دې عکس منفصله مقدم او متصله وینه شولې به اوس آسان شو ګوره مقدم حملیه تالی متصله او مقدم متصله تالی حملیه مقدم حملیه تالی منفصله مقدم منفصله تالی حملیه مقدم متصله تالی منفصله او مقدم منفصله او تالی
متصله ټول څه شو رسې په دې خبره باندې خجي او منفصلاتو کی مقدم حملیه تاله متصله هم د قشان دې کنه مقدم متصله او تاله حملیه درم پیږي په کنه بل وګوره ما صورت سره جوړیږي مقدم حملیه تاله د اوس منفصلاتو کې ادوکا او تاله چې کوم دې متصله او دویم برعکس مقدم متصله تالی حملیه درم مقدم حملیه تالی منفصله سلورم مقدم منفصله تالی حملیه پنځم مقدم متصله تالی منفصله شپږم مقدم منفصله او تالی متصله جوړ شو کنه نزيد زر مثالونه هم تاسو شپږم حاشیه تر کو شی به وضو مخکي فالاقسام 6 في المتصلات وكذا في المنفصلات اما امثله المتصلات الي فالاول يكون المقدم حمليته والتالي متصله لك ان كانت الشمس علة لوجود النهار ذا حمليه شولا فكلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود ذا شولا متصله وثاني عكسه ان كان كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود ذا متصله شولا فوجود النهار معلول لطلوع الشمس ذا ورسره حمليه شولا والثالث يكون المقدم حمليه والثاني والتالي منفصله لك مثال ان كان هذا العدد ان كان هذا عددا دوس حمليه شولا فهو اما زوج او فرد دا منفصله شولا ورسلا والرابع عكسه اول بمنفصله وي ان كان هذا اما زوج او فرد دوم حمليه لو كان هذا عددا دا حمليه شولا كان خامس ان يكون المقدم متصلا والتالي منفصله مثلا ان كان كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود متصله ده كان مقدم شو فدائما اما يكون الشمس طالعه واما يكون النهار موجودا دوس منفصله شولا او شپږم عكس ان كان دائما اما يكون الشمس طالعه كان النهار موجودا منفصلا او فكلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود متصلا واما الامثله المنفصلات وورا فالاول يكون المقدم حمليه والتالي متصله وورا اما لا يكون الشمس علة لوجود النهار دوس حمليه ده منفصله وورا واما يكون كلما كانت الشمس طالعه فالنهار متصله اول حمليه ودوما متصله شولا والثاني عكسه اولا متصله دوما حمليه اما يكون كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود متصله او حمليه ورسره تالي واما ان لا يكون الشمس الا لوجود النهار ويجي والثالث دريم ان يكون المقدم حمليه والتالي منفصله حمليه وورا اما يكون هذا الشيء ليس عدد ومكتو كان او تالي څوک دې منفصله ده واما يكون اما فرد او زوج والرابع عكسه منفصله او حمليه اما يكون هذا الشيء اما فرد او زوج واما ان يكون ليس عددا خير ده كان والخامس ان يكون المقدم بك متصله والتالي بك منفصله متصله وورا مقدم متصله اما يكون كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود متصله شو كان او منفصله تالي واما يكون اما الشمس طالعه او النهار موجود وسادس عكس يعني اول منفصله دوما متصله اما الشمس طالعه او النهار موجود لا منفصله شو او دوما حمليه متصله واما يكون كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود وليس بيجي في نور بيجي جوړيږي خو بس دومره بس ته تاسو راشي قوله او مختلفتان څه مطلب بأن يكون احد الطرفين بدي مختلفتان کې ګور شپږ جوړ شو لیکا او درې خزان لوي حمليه او متصله او منفصله حمله وي بأن يكون احد الطرفين حمليه والاخر متصله يوسرج او احدهما حمليه والاخر منفصله ندوم سرج او احداهما
متصلة والاخرى منفصلة دا بل صورت شو. فالاقسام ستة اقسام څو شو شپږ. ولک باستخراج ما ترکنا من الامثله کوم مثالونه موږ پرې خودل هغه په تعالی چې مده چرو باسي مولوی سے پوه شولې پی اخري خبره بس ختم. چکل عادات د شرط او جزا نو داخل نا وخت دا مرکب تامو یصح السکوت علیها وخا درو او رشته او نسبت ورته کېدلو. خو چکل په عادات د شرط او جزا داخل شو نو اوس مرکب غیر تام شو سکوت پینه دی صحیح او د خا څه وي صدق او د کذب احتمال هم پکې ختم شو. ګوره یو دا قول عن التمام عن ان يصح السكوت عليهما الذين وصوتلو خبرو كنا خرجتا عن التمام الذين وتلو ويحتمل الصدق والكذب نوتلو. مثلا قولنا الشمس طالعه ذكر دوړ احتمالو دا مرکب تامو خبريو محتمل للصدق والكذب ولا نعني بالقضيه الا هذه قضيه کې هم دقه قص کو کنه بس شمس طالعه دا ټول احتمال پکيو نو قضيه هم دغه تویل کیږي چې مرکب تام یو د دروغ او رشته نسبت پکې نو دا هم دقه شاندنو نو من قصد قضيه نه کوم دغه کو بهرحال دام قضيه شولا خبريه. فاذا ادخلت کله چې داخل شول بدی معنی عادات الاتصال مثلا وقلت تاويل ان كان عادات اتصال وما مثلا مطلب کله منفصلم وي کله عادات د انفصالم وي کا تاسو په عبارت پوه شولې. فاذا ادخلت عليه عادات الاتصال کله چې داخل شي بدی معنی عادات د اتصال د عادات د اتصال می چی ویلو مثلا دا سی مثال کې ویم کني کله کله عادات د چام وي انفصال. وقلت تو ان كانت الشمس طالعه نو لم يصح حينئذ وسينه د بدی وخت ان تسكت عليه چې بدی سکوت وکي. ولم يحتمل او احتمال من الصدق والكذب د صدق او د كذب بلکې وس شه دي احتجت صحت سکوت محتاج دي الى ان تضم اليه چې تزم کې دي تقولك فالنهار موجود بس